که غواړئ ژوند دې بدل کړئ، یوه خبره درته د ورورۍ کوم، باور وکړئ له زړه نه یې درته کوم. که غواړئ چې ژوند مو بدل کړئ، هره شپه څو شیبې ځان ته یو وخت وټاکئ او له ځان نه حساب وغواړئ چې نن دې کوم کارونه کړي چې د نیکیو تله دې درنه شوې، او کوم کارونه دې کړي چې د بدیو تله باندې دې ګناه ورزیاته کړې ده. که تاسې همیشه له ځان سره حساب کتاب وکړئ، نیکي او بدي مو پرتله کړئ، باور وکړئ له دنیا به په پاک حساب باندې الله پاک ته ورځئ، او د الله تعالی په مقابل کې به داسې درېږئ چې ګناه مو کم او نیکي مو زیاته وي. ځکه هره ورځ به تا ځان سره حساب کړی وي. همداسې چې کله دنیا کې څوک سوداګري او تجارت کوي، اخر کې یې ګټه او تاوان سره بیلوي. که یې ګټه کړي تجارت یې ښه پر مخ ځي، او که تاوان یې کړی لا نور فکر کوي چې څنګه کوای شي ګټه وکړي. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. له ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې چې د الله تعالی په مقابل کې ودرېږئ، او له تاسې سره حساب وشي، بیا مو مخ تور او رنګ زیړ وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.